السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم که چیرې زموږ او تاسې له موبایل له پلی سټور څخه کوم اپلیکیشن نه ډاونلوډېږي نو موږ باید څه وکړو او د حل لاره یې څه ده او څرنګه کولی شو موږ یې ډاونلوډ کړو. نو تر ټولو لومړي سر کې باید تاسې یو وی پی این ولرئ په خپل موبایل کې، هغه که سوپر وی پی این یې که هر یو وی پی این یې. نو ملګرو دغه مشکل ده، دغسې هغه به درته پې لیکلی سور نشان this ATM isn't available in your country. نو د حل لاره یې څه ده، راځئ ملګرو چې طریقه شروع کوو. اول وار کې به تاسې په خپل موبایل کې که هر وی پی این لرئ، هغه که سوپر وی پی این یې که هر یو وی پی این یې. زه دا هوسپوټ شیټ وی پی این دا خلاصوم، کنیکټ کوم یې. دغه کنیکټ کوم، دا ما له مخکې نه کنیکټ کړی و ملګرو. راځم په سیټینګ ته راځم، په سیټینګ کې اپلیکیشن ته اپلیکیشن منیجر ته پسې راځم، دلته آل ته پسې راځم، دلته پلی سټور پیدا کوم، خپل پلی سټور پیدا کړم. دلته به کلیر ډیټا باندې ملګرو تاسې کلیک وکړئ. کلیر ډیټا باندې مې کلیک وکړو. راځم اوس یې ګورم چې ډاونلوډېږي نه ډاونلوډېږي. دا ملګرو تاسې کولی شئ دا مشکل په 2 منټه کې حل کړئ. دغه دا ملګرو انشاءالله دغه د هغه آپشن پې راغلی د انسټالینګ. اوس تاسې کولی شئ دغې ځمکې یې انسټال کړئ. هیله ده چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او صفحه لایک